سلامونه ملګرو د کام شهید ارمان لوڼی یو غزل و چې نه یې وینې که په کس کوي شیطانه منافقه د هغه په باره کې زه یو غزل ور ډالې کوم خو چاته عمران خان ته ځکه چې د یا په وزیر اعظم نو د به ډېرې غټې خبرې کولې چې زه به داسې وکړم وزیرستان ته او دا خبرې نه بیا موږ به هم ویل چې دا خو زموږ په حق کې دی خو نن په وزیرستان محشر جوړ شوی دی د وینو سیلابونه پکې روان دي او دی بیخي خاموش دی دا نور د پیپل پارټي د جمعیت علما اسلام پارټي د بلوچستانو هغه مشر یعنی ټولې پارټي زموږ په حق کې دي او دوی زموږ په پرغرونو مالګې دوړوي نو په هغه کې دغه شعر ورته ډالې دی وایي دا شهید ارمان لوڼی شعر ته وایي ښه یې ویني خو په کس کوي شیطان دی منافق دی ښه یې ویني خو په کس کوي شیطان دی منافق دی موږ قتلیږو دی خاموش دی عمران خان دی منافق دی ښه یې ویني خو په کس کوي شیطان دی منافق دی موږ قتلیږو دی خاموش دی عمران خان دی منافق دی او د پښتون په پرهر مالګې دوړوي په پارلمان کې د پښتون په پرهر مالګې دوړوي په پارلمان کې که مراد سید که علي محمد خان دی منافق دی د پښتون په پرهر مالګې دوړوي په پارلمان کې که شیریار دی او که علي محمد خان دی منافق دی چې زموږ د پښتنو په قتل عام باندې خاموش وي چې زموږ د پښتنو په قتل عام باندې خاموش وي که ملا دی که سرکار که عام انسان دی منافق دی او چې په نن سبا کې شونډې زلفې شنه خالونه ستایي چې دی اوس هم تورې زلفې لبان شنه خالونه ستایي ګیلامنه دا شاعر نه غټ بېمان دی منافق دی ګیلامنه دا شاعر نه غټ بېمان دی منافق دی. والسلام.